السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ منګلاړو. السلام علیکم ګران مینوالو، زه فیضان ګلستاني یو ځل بیا حاضر یم. دوستانو اول تاسو دا ورکوټ شانتي کلیپ وګورئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ منګلاړو. نو دوستانو تاسو چې دی نو د ورکوټ شانتي کلیپ هم صحیح کو، د ګلچاحت هغه چې دی نو جومات کې قرآن پاک نیولې دی او سبق وی، او بل خوا ته چې دی نو تاسو به سټارټنګ کې به هم کلیپ به کتلی وي د ګلچاحت هغه چې دی نو دا د امرودو باغ ته تللي وو. هلته کې چې دی نو امرود شکولي و هغې خوړلي دي. هغې نه علاوه چې دی نو دا چې کوم وزټ کوي چې څنګه جومات سره روان وي، د تبلیغیان چې کوم دي نو د دی یو جومات روان وي، نو ټول یو ځای په جمع باندې ځي. نو داسې چې دی نو د ګلچاحت هغه چې دی نو جومات روانو، نو دا صرف او صرف چې دی نو د الله پاک په لاره باندې راغلی دی. نو اوس هم چې دی نو زیاتر کسان دی ته غلط کمنټس کوي، نو زیاتر کسان پکې غلط کمنټس کوي یا چې دی نو ورته غلطې خبرې کوي. نو په هغې باندې چې دی نو هغې دا خبره بیا بار بار همدا خبره کوي چې زه دې فیلډ نه واپس لاړم، نو سنتور هغه یا ډومتوب هغه ما شروع کړو، نو بیا د دې ذمهدار چې دی نو څوک به وي. دا چې کوم کسان ما پسې لګېدلي دي غلطې خبرې کوي یا چې دی نو غلطې میسجونه کوي، ردې بدې وایي، نو دا به چې دی نو هغه کسان به د دې ذمهوار وي. نو دوستانو دا خو بالکل غلطه خبره ده که نه. یو انسان د الله پاک په لاره باندې راغو، نو هغه ته واپس چې دی نو بیا داسې خبرې کول، دا خو چې دی نو سره هغه کس سره هم زیاتي ده. او انسان چې دی نو چې کوم کس ورته داسې خبرې کوي، نو هغه خو بیا تاسو ته ښه پته ګناهګار دی. نو ذاتي چې دی نو زه خپل رای دا در کوم، او زما چې کوم رای د ذاتي هغه دا ده چې ګلچاحت چې کوم قدم اوچت کړی دی، ډېر ښکلی قدم اوچت کړی دی، الله پاک په لاره باندې راغلی دی. نو ماویه نوم یې دی، بالکل ښه کړی دی، نوم یې خپل بدل کو، ماویه نوم دی. نو دا چې کوم لاره ده دا چې دی نو ښه لاره ده، د الله پاک لاره ده. اول به هم دی چې دی نو به مونځ به کولو، خو ورسره چې دی نو ډومتوب به مو هر یو. اوس هغه کار بیخي پرېښی دی، د الله پاک په لاره باندې راغلی دی او خلکو ته چې دی نو د الله لاره ښیي. نو دا خو چې دی نو ډېره ښه خبره ده. او په دې کې هغه کسان به ډېر بدبخت وي چې څوک ورته غلطې کمنټس کوي یا کنځلې یا ردې بدې وایي. نو هغه کسانو ته زما خواست دی چې مهرباني وکړئ تاسو دا فضول خبرې مه کوئ. بس دوستانو زما دا میسج دا پیغام مو ما خپل دوستانو سره شیر کړم. که ویډیو کې ماته څه غلطي شوي نو زه بښنه غواړم. انشاءالله ډېر ژر تاسو سره به یوه نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي. د خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ. د لوی الله په امان، والسلام.